ماما خو سیابۍ په شان ده هغه ورته وویل چې ماما نه دی همدا دی ابۍ ده که نه علمي شو د هلکان سعودي ته تللي وو بیا یې د یو بل ته وویل چې هلکه په دې مور موږ ته تکلیف یې راڅه تېر کړه راځه حج به پرې وکړو نو حج یې بولې وه منا ته لاړه عرفات ته لاړه مزدلفه کې شپه وکړه نو منا ته راله هلته دا خلک سرونه خروي دې سړو سرونه خرول نو دا یو ورور یې چېرته تللی دی او دې بل چې کومه دی د دې مور نه یې سر خرولی هغه چې د هغه ځای نه راغلی دی دې مور ته یې کتلي دي نو سر خو یې نشته دی داسې بیا ورته وکتل لا وکتل ویل چې دا ماما خو د سیابۍ په شان ده دی هغه ورته وویل چې ماما نه دی همدا دی ابۍ ده که نه هغه ورته وویل د الله بنده که چېرته یو ټکی سبق هم په مدرسه کې ویلی وی پیسې هم دومره خرابې کړلې او حج هم خراب کړو نو علم دا زموږ او ستاسو دپاره رڼا ده دنیا او آخرت کې علما کرام ډېر دي زه ټیم د هغوی ډېر نه اخلمه الله جل جلاله دې دا پروګرام